ملګرو په زیشان باندې پولیسو چاپه ووهله او هغه داسې چل وکړو د چت نه چالان ولګاو او لاندې چې کوم دی هغه زخمی شو، اوس په هسپتال کې پروت دی. دا ویډیو راسره مکمل وګورئ، مکمل تفصیل تاسو سره هغه شیر کوو. که ستاسو خیال و کله چې عمران خان هغه گرفتار کړی شو نو د ملک په ګوټ ګوټ کې خلک راووته، په احتجاجونو شروع وکړه. دې نه علاوه خلکو پکې ډېر زیات توړ پوړ هم وکړو. هغه هر څه چې کوم دی ستاسو وړاندې ده او اوس چې څه روان دي هغه به هم تاسو خبر یئ. کومې ګرفتیاریانې چې مخې ته راځي، دې نه علاوه کوم نور کوم اف آی آر چې درج کېږي په هغې باندې به تاسو ډېر زیات ښه پوهیږئ. خو موږ به راځو خبره به کوو د زیشان چې کوم دی هغه باندې پولیسو کومه چاپه چېواله او هغه لاندې راپرېوتی دی او په هغه کې بیا ډېر زیات خوږ شوی دی. تر دې پورې داسې اوس ما یو پوسټ وکتو په هغې کې وایي چې هغه په کوما کې تللی دی، په هسپتال کې داخل دی. حقیقت سره دا کم تصویر چې تاسو ته ښکاري د زیشان، نو دا هغه زیشان نه دی، په نوښار کې دا یو بل زیشان دی. د هغې هم زیشان نوم دی او کم تعلق چې دی هغه د پی ټي آی سره دی. دې هم داسې چل کړلی کله چې توړ پوړ کېدو په هغې کې هم دی حصه اخیستې ده، بلکې دا په کیمره کې هم راغلی دی. بیا د هغې نه پس چې کوم دی په دې باندې اف آی آر درج شوی دی، اف آی آر د نوښار په تاڼه کې درج شوی دی. پولیسو بیا پرې ډېرې زیاتې چاپې وهلې خو دې چې کومه ګرفتاري وه هغه نه ورکوله. نو پرون چې کوم دی پولیس هغه بیا پسې کور ته تللي دي، چاپه یې پرې وهلې ده. دا بره چت ته ختلی دی او د خپل کوم چت سر ته هغه ځای نه بیا داسې چل کړی راټوپ کړي دي. نو چې کوم دی نو د دوه چته داسې ویلی کېږي چې دوه چته کور و، د هغې نه لاندې راټوپ کړي دي. نو د هغې په نتیجه کې چې کوم دی ډېر زیات شدید زخمي دی. دا وخت تاسو ته ښکاري هم د هغه چې کوم ډېر زیات زخمي شو، بیا چې کله هسپتال ته راوړو نو بیا چې کوم دی داسې اوس ویلی کېږي چې هغه کوما ته تللی دی او ډېر زیات شدید حالات چې کوم دی هغه ډېر زیات په خطره کې دي. دا ټول یو پیغام در کوم چې برای مهرباني د دې سیاستدانانو په سر باندې خپل ځان هغه په داسې حالات کې بیا مه پرېږدئ لکه اوس د یو سیاستدان نه د دې څوک تپوس کوي، الټه چې کوم دی هغه انکار هم کوي چې آیا دا زمونږ کم توړ پوړ چې شوی دی وایي دا زمونږ نه دي هم نه، یعنې د دې سره وایي زمونږ سره تعلق هم نشته. نو اوس یو سیاستدان هم تاسو تپوس نه کوي. نو پښتنو تاسو ټولو ته دا وایم چې آیا په پردو جنګونو کې کوم دی هغه ځان مه غر کوئ او پس په قلاره کښېنئ چې سره ته میلاویږي هغه خدای او دې قصونه هغه نور قلار شي. دغه ویډیو به تاسو سره هم شریک کړه. امید لرم ویډیو به خوښه شوي. که ویډیو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ داسې نورو ویډیوګانو لپاره.